ګرانو دوستانو یو ښځه له یو سړی سره زنا کوي او څو ورځې وروسته دواړه په یو حادثه کې مړه کیږي. وروسته به خدای دوی ته په قبر کې داسې عذاب ورکړي چې ستاسو د بدن ویښتان به ودرېږي. نو دا په زړه پورې ویډیو ده، تر پایه له موږ سره پاتې شي. دوستانو، څوک چې شراب څښي او زنا کوي، خدای د هغه له بدن څخه ایمان داسې لرې کوي لکه څنګه چې یو سړی له بدن څخه جامې لرې کوي. ځینې داسې ښځې هم شته چې د نورو په بسترو کې خوب کوي او حتی د نورو له میړنو سره د زنا کولو خوبونه ویني. خو خدای تعالی به داسې خلکو ته سخته سزا ورکړي. یو ځل حضرت عیسی علیه السلام له لوی خدای څخه وپوښتل چې د زنا لپاره کومه سزا ټاکل شوې. خدای تعالی په ځواب کې ویل چې د زنا لپاره به دا یوه پیاوړې او ګرمه جامې وي چې ډیره ګرمه وي، او که دا جامې د غرې په سر وغورځوي نو غرې به ټوټه ټوټه کړي. نو موږ دې نتیجې ته رسیږو چې د زناکارانو لپاره سخت او دردناک عذاب وي. په پای کې دعا کوو چې لوی خدای موږ له دغه ناوړه عمل څخه وساتي. آمین.